جړ مازیګر شه چې مین درته کوي انتظار خپه خپه خړ ماښامې د ځانه مه جوړوه او په سره پښتو کې مو کړه پوهه ای سړیه موږ ته دا افلاطون مامانوسۍ د ځانه مه جوړوه په سره پښتو کې مو کړه پوهه ای سړیه موږ ته د افلاطون مامانوسۍ د ځانه مه جوړوه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو ټولو راغلو میلمنو ته په خیر راغلی. ماله خو نه ده پکار چې شعرونه ووایم، خو بس یو څو شعرونه ملنګ ته ډالۍ کومه چې یغه نمرنګه پیرنګې د ځانه مه جوړوه، یغه نمرنګه پیرنګې د ځانه مه جوړوه، ګل چې پیدا یې نو ازغې د ځانه مه جوړوه، او چې خپل عزت ته دې د ځانه ازمری جوړ کړی نو بیا د بل عزت ته سپی د ځانه مه جوړوه. چې خپل عزت ته دې د ځانه ازمری جوړ کړی نو بیا د بل عزت ته سپی د ځانه مه جوړوه، او زیړ مازیګر شه چې مین درته کوي انتظار خپه خپه خړ ماښامې د ځانه مه جوړوه او په سره پښتو کې مو کړه پوهه ای سړیه موږ ته د افلاطون مامانوسۍ د ځانه مه جوړوه. په سره پښتو کې مو کړه پوهه ای سړیه موږ ته د افلاطون مامانوسۍ د ځانه مه جوړوه، او فلسفې پرېږده خلک پوهه په ساده وینا کړه، انوره هسې لیونۍ د ځانه مه جوړوه، انوره هسې لیونۍ د ځانه مه جوړوه. یو غزل دغه هلک فرمایش کوي چې د مخامخ صفت وروستو غیبت کړي دغه دوست په وي د اصل نه کچا، چې د مخامخ صفت وروستو غیبت کړي دغه دوست په وي د اصل نه کچا، وې صاحبه کوي ناورې نو ماوره نن یو څو خبرې کومه ښې سوچا، او لکه سپی به په کوڅه کې په غپا وي او خان خو پرېږده خطرناک وي چمچا. نه لکه سپی به په کوڅه کې په غپا وي خان خو پرېږده خطرناک وي چمچا، او ملنګه بې غیرته یار په مثل د اجړا دی اجړا چرته ټینګولی شي مورچا. مننه بې غیرته یار په مثل د اجړا دی اجړا چرته ټینګولی شي مورچا، وې یارانو اوس مې ځکه تپوس نه کړي بنده کړي مې په یار باندې خرچا، او ای انوره هسې نه چې هلته ګیر شي دا عمل ګورې صفا وې سفرچا.